او د افغانستان د ټولنې په جوړښت باندې د پوهېدنې په اساس د افغانستان د اقتصاد د 80 نه زیات ته برخه چې ده هغه په کلیوالي زراعتي پیداوارو او په دې اړونده برخو پورې تړلې ده او د 2001 کال نه وروسته چې دغه اوسنۍ اداره د نړیوالې ټولنې او غربیانو په وسیله باندې افغانستان ته یوړل شوه او هغلته په کار باندې شروع وکړه او په ادامه کې بیا د شکل په بدلون باندې هماغه استراتیژۍ په ادامه باندې کار روان کړی دوی د افغانستان لپاره یوه ډېره ښه نسخه د بازار اقتصاد وړاندې کړی عملی تجربو او په افغانستان کې ورځ په ورځ د فقر زیاتوالی او په د افغانستان په اقتصاد کې د افغاني پیداوارو د سطحې ورځ په ورځ باندې ښکته تللو دا تثبیت کړه چې دا نسخه افغانستان کې نه چلیدونکې نسخه ده تاسو د اقتصاد د یو نظر د خاوند په صفت باندې که دا ووایه دې خلکو ته چې دغه د آزاد بازار اقتصاد چې دو ورته وایي دا د افغانستان د ټولنې د اقتصادي واقعیتونو اقتصادي جوړښت او جغرافیایي جوړښت سره برابر دی که نه دی شینواری صاحب تاسو ډېر یو سترې او مسلې او ډېر ستر سوال مو مطرح کړی په هیڅ صورت نه افغاني ټولنه هغه سیستم اقتصادي سیستم ته چې د 2001 کال وروسته په افغانستان کې بالاخره د افغانستان په اساسي قانون په 11مه ماده کې تثبیت شو دا د افغانستان د شرایطو سره نه تنها برابر نه دی بلکې د افغاني ټولنې د عیني موجودیت نه ډیره فاصله لري اول خو دا باید تصحیح شي متاسفانه چې تل په افغانستان کې حتی د وزیرانو لوړپوړي چارواکي تل وایي چې د آزاد بازار اقتصاد اول دا د آزاد بازار اقتصاد نه دی بلکې د بازار اقتصاد دا د آزاد کلمه یا په شعوري ډول یا نه پیغام په غیر شعوري ډول الته مطرح کیږي چې دا په خپله سمه نه ده دویمه مسله دا ده چې کله چې په 1955 او 1960 کلونو کې د اقتصاد د بازار د اقتصاد مسله مطرح شوه نو الته دا هم جوخته ورسره مطرح وه چې بالخصوص په اروپایي هیوادونو کې چې آزاد بازار په اروپایي هیوادونو کې باید خپل اجتماعي مکلفیتونه او مسئولیتونه ولري چې دا اوس هم لري په اروپا کې په ټولو تقریبا هیوادونو کې دا شته په امریکا کې نشته او یعنی مکلفیت وګورئ که چیرې لږ څه مخته ولاړ شو په افغانستان کې د بازار اقتصاد تل موجود و په افغانستان کې تجارت د افغانستان د موجودیت نه را په دې خوا جاري و او هیڅ کله چا نه دي چاته ویلي چې ته دا تجارت مه کوه او دغه تجارت به یو دولتي مؤسسه کوي منتها د افغانستان دپاره پخوانیو اقتصاددانانو چې مثلا 40 کاله او 50 کاله پخوا یې هم په دې باندې فکر کړی و او کار یې کړی و هغوی دا تثبیت کړه چې د افغانستان دپاره دولتي سکتور مختلط سکتور او خصوصي سکتور دا درې واړه په دې جامعه کې باید تنظیمي او درې واړه کولی شي چې په یوه ګډه منظمه هارموني کې په مخ ولاړ شي او دا هغه هم موافقه هم زه به تاسو ته یو مثال ووایم د اقتصاد د بازار د اقتصاد د پالیسۍ په نتیجه کې په افغانستان کې په لسګونو تصدۍ په خصوصي سکتور باندې خرڅ شي مثلا را بشو د زموږ مسلک ترانسپورت ته ما په خپله کله چې په افغانستان کې وظیفه اجرا کوله نو هلته ما په د خپلو لاسو دولتي 11 تصدۍ او تخنیکي خدمتونو استیشنونه جوړ کړي دي چې د تعداد نه نیولي د کدرونو تر تربیې پورې ولی هغوی اوس په خصوصي سکتور باندې یعنې په یو شخص باندې خرڅېږي آیا که چیرې دولت ونشي کولی چې دغو تصدیو ته مامورین محاسبین انجینران میخانیکان دغه هغې کې تربیه کړي یو شخص سره به دا امکانات موجود وي چې دا د ټول ورته تربیه کوي
دا مکاتب به چېرته هغه وي، دا حرفوي مکاتب به چېرته وي، د نور مسلکي مکاتب به چېرته وي؟ په هیڅ صورت سره. یعنې په افغانستان کې د بازار د اقتصاد تر نامه لاندې بالخصوص هغه د آزاد کلمه هم چې ورسره زیاته کړې ده، دلته په حقیقت کې د دولتي سکتور یا د دولتي داراییو چې په حقیقت کې د ملت دارایي ده، د دغو داراییو د چور د چپاول د خرڅلا لپاره زمینه مساعده وه او پرته له دې بل هیڅ شی نه وه متاسفانه، او دا ادامه لري. نو دولت کولی شي، دولت سره امکانات شته چې خارج کې په داخل کې مثلا په داخل کې حرفوي مکاتب جوړ کړي. وبخښئ ډاکټر صاحب دغه ځای کې تاسو هغه دولت اصلا موږ او تاسو چې